ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وای اخیر دا اوس څه روان دي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي هغه بې کسه او مجبوره خور چې د هلکانو په جامه کې په یو کافي شاپ کې کار کاوه بیا د نظامیانو لاس ته ورلوېدلې او هغوی ترې ویډیو کړې ده بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې. د ښاغلي غني ویلي دي له طالبانو مې غوښتنه دا ده چې هغه کسان باید ونیول شي چې له نوریې څخه یې ویډیو کړې او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي دي د طالبانو شیخ صاحب امیر المؤمنین هم یو څه موده مخکې بیان کړی و چې ویډیوګانې او عکسونه حرام دي. نو له دغې څخه معلومیږي چې دوی د قانون څخه سرغړونه کړې ده باید ونیول شي او په کلکه سزا محکوم شي. ډاکټر صاحب ښاغلي غني طالبانو ته ویلي باید دغه قضیې نور په جدي ډول وڅېړل شي او له هغه نظامیانو څخه غوښتنه کوم چې یو څه ګیر کړي بیا ترې ویډیو مه کوئ نو د هغوی راز باید وساتئ. هغه وویل الله چې په چا پرده راچوي نو بندګان یې باید راواچوي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د نوریې چې په نور احمد مشهوره ده د قصې په اړه ویلي دي چې دا ډول پیښې د افغانستان د خلکو د ژورو اقتصادي ستونزو او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښکاره انځور وړاندې کوي. کله چې یوه افغانه نجلۍ اړ کیږي د خپلې کورنۍ د نفقې لپاره خپل هویت بدل کړي دا یوازې د یوې کورنۍ ستونزه نه ده بلکې د ټول ملت درد دی. افغان ښځې او نجونې باید د کار زده کړو او باعزته ژوند حق ولري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.